काका सिराज الدین سری پخ کړي تو غوس ټماټر کټ کړي غنم دا چټنی کوم ها ماشاءالله کوم سلاد جوړ تاسو کته شي کنه بالکل تاسو بخکاری شي دا غټه غټه کمرې خدا کمرې نه دي بلکې دا داسې فاربیکا شه. السلام علیکم ملګرو، څه حال دی؟ امید کوم چې ټول ملګري به روغ جوړ او صحیح سلامت وي. نننی فریش ولاګ کې تاسو ټول ته خوش آمدید وایم او سحر وختي د سعودي عربیه د ریاض. نو تاسو ته د ننه د استراحې حالات او واقعیات بیانوم چې استراحه وایي څه ته او د څه لپاره استعمالېږي. راځئ مسته دا دې ځای کې تاسو کتلی شئ لاندې دا موټر دی صحیح ده. د دې موټر په ذریعه باندې هغه پیپ تاسو کتلی شئ پورته اوبه خیږي او دا یو غر ټایپ مزیدار دغه جوړ کړی دی. نو وګورئ ښه تاسو کتلی شئ که نه بالکل تاسو به ښکاري چې دا غټې غټې کمرې دي خو دا کمرې نه دي بلکې دا داسې فاربیکه شانې ده او بیا هغه سوری چې تاسو ښکاري دې ځای کې بیا اوبه راولیږي ښکته او داسې راځي. نو ډېره مزیداره او زبردسته نظاره پیش کوي. دا ورته بلپونه لایټونه لګولي دي ډېره زیاته مزه کوي. بیا دې طرف ته تاسو کتلی شئ دا د مرغو یو ډیزاین یې جوړ کړی دی. دا خلک اکثر داسې ځایونه خوښوي چې هغسې مزیدار ځایونه وي، داسې ځایونه خوښوي چې هغه بالکل داسې ډیزایني شوی وي او دیو مصنوعي ښکلاګانې جوړې کړي دي اگر چې زموږ د علاقو په شان خو نه دي. خو دا وګوره د دیو مصنوعي ښکلاګانې دي چې ځان نه جوړې کړي دي او دا بالکل دا تاسو کتلی شئ. ماشاءالله دا د نور نظارې دي سحر وختي او بالکل نور ښکاري هم نه ښه دومره ګرده او هغه موږ چې ورته دومه وو که نه نو دغه حالات وي ښه چې کله چې په ملک کې ونې بوټي او شینکي نه وي که نو بیا دا حالات وي ښه. دا ګورئ دا اوس بس روان دی بالکل ښکاري نه ښه. دا تقریبا زما نه په نږدې فاصله کې دی، دومره لرې دی هم نه، خو د ونو د نشوالي په وجه باندې او د شینکي په وجه باندې دغه حالات دي. تاسو کتی شئ بالکل اسمان نه ښکاري شي. اسمان چېرته دی نور ته وګوره. سعودي عرب کې تاسو ټول ته پته ده چې ډېر زیات تیز نور وي خو بیا هم نه ښکاري ښه. زه لږ داسې مخکې ورځم دې ځای کې کرکوړۍ ناستې دي صحیح ده. څوک د کرکوړۍ وایي او څوک ورته سرانۍ کوترې وایي. دا ګورئ ما ته بالکل نږدې دي ښه خو دا امن دی صحیح ده. دلته هر شي ته امن دی. دا ګورئ اوس پاڅېدي د امن په وجه باندې دوی هم نه یېرېږي ښه. او زموږ په ځای کې وایي چې څوک مرغۍ وویني بس یو خړس مرغو ته خیال ساتئ ښه. دا هم یو زینت دی د علاقې. نو ملګرو د خیره سره موږ راووتو د مزرې نه او زه اوس خپل کور ته. دا ټنل دی او دا ټنل داسې نه دی چې د غره کې دی بلکې دا بره زوړ ایرپورټ دی ښه. د زوړ ایرپورټ لاندې موږ روان یو او زه خپلې دیرې ته. واه ښه اوس موږ خپل روډ ته بالکل سیده شو جي او اوس به زموږ خپلې دیرې ته به ورسو انشاءالله. تقریبا موږ هلته 2 ورځې او یوه شپه تېره کړله او اوس ماښام دی چې موږ واپس ځو خپلې دیرې ته. او دا بالکل ګورئ تاسو چې څنګه ما مخکې ویلې که نه چې ونې بوټي او شینکي ډېر اهم رول ادا کوي. دا وګورئ دې ګرد غبار ته بېګا موږ لږې بېټۍ م را روانو نو څه شارټس خو مې لا اخیستي دي او هغه به کېدای شي تاسو کتلي وي خو داسې وه چې بیا څه موقع میلاو نه شوه ستاسو سره د خبرو کولو یا داسې مزېدار ځای نه ځکه چې شپه وه تاسو دې باندې اکتفا وکړئ. اوس ټایم راغلی دی د مانځه د جمعې ورځ ده. تیاری مې وکړو کپړې مې چینج کړې وملم بل ځان مې فرېش کړو ورځو مانځه له انشاءالله. نن د جمعې ورځ ده او ننني ولاګ کې به تاسو ته یو ښکلی مزېدار او مزرعه ښیو. ټیک ده مزرعه حدیقه چمن چې کوم د سیل ځایونه دي او زیات پښتانه هلته راځي انشاءالله. هلته هم بوځم ما سره اوسئ. ماشاءالله جی د مانځه نه بعد رالو خپلې ډیرې ته او دا زمونږ کچن دی ماشاءالله. کاکا سراج الدین سری پخ کړي تو غوس ټماټر کټ کړي غنم دا چټنی کوم ها
ماشاءالله. کوم سلاد جوړې کنه عامه چکنی کې؟ عامه. څنګه عامه؟ څنګه عامه؟ خوبصورت. تا او څه شی پخ کړي؟ سالم دی. سالن دی. ما خو لاسونه دواړه بند دي نو څه شی به وچت. ښه چکنی کې اوس بس چکنی وکړه خیره سره مونځ وشو او دا زمونږ کیچن دی ماشاءالله. زمونږ د کمرې دا لایټ دی دا څه دی دا دوه خو چالو دي دا خو ما بند کړی دی جان بوجھ کرځی ده او دوه دا دي اوس دا درېیم چې دی نو دا یو سوی دی دا دی دا سیټ ته دا یو سوی دی دا درې مې راوړو دا دوه نري دي یو پیړ دی دې کې اوس معلومات کوو چې کوم یو برابر و بس هغه به ورخیجه ورته نو کمره لږه تیاره تیاره ښکاري ځکه چې یو خو مسافري ده او بل کمره کې چې تیاره بیا تاسو ته پته ده ماشاءالله جي دا تاسو کتی شي بالکل برابر شو ښه هغه پیړ یو پکې برابر شي دا دوه چې و که نه نو دی کار نه کوه ځکه چې دا زوړ چې کوم دی کوم چې سوی دی دا هم پیړ و دا دویم چې چیکله و دی کار نه کوو او بالاخره فیل چې و ماشاءالله هغه پکې ولګېدو کوم چې غټ و ملګرو تاسو به اورئ اذانونه کېږي د مازدیګر نو ما له راکوم په دې ځای باندې اجازت چېرته چې ښاد آباد او بریالي اوسئ د الله په امان هو ما سپورټ کوي